دا خیرت ته مبینه تاسې ښه یاست؟ بیخي د خدای فضل دا امر کوه وروره چېرته یې؟ ما ویل دغه ته منظور پښتون کې ته څه ستونزه وینې چې ته هر وخت په هغه باندې کېږي؟ ولا نه یې پېژنم. دا څوک ده؟ دلته مخکې دې د کوم جي ده منظور پښتون؟ منظور پښتون نه پېژنې؟ نه نه یې پېژنم. د کوم جي ده؟ د هغه ولې چې هغه د اوس لږ مخکې د هغه په اړه خبرې کول. نه 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 زه نه پېژنم. دا بل څوک ته یاد دی. منظور پښتون د کوم جي ده؟ نو څنګه نه پېژنې؟ دلته وایه د دغه د ولي خان زوی ده که د چا زوی ده دلته بیا نو منظور پښتون د ولي خان زوی د خدای د بیخ شین که تیم والا ښه پېژنې. نه وایم ته که کومه ستونزه کې وینې یا داسې نو زه ته پېژنم نه څه ستونزه به پکې وینم. ساحل وروره تا وخت خلاص کوشش که نورو ته بیا وخت ورکړو. ښه منظور پښتون وایه. نه ګوره جنرال صاحب دا کار د ژوند داسې سم نه وي لکه دا ته چې کوې. کوم کار؟ دا ته چې اوس په منظور پښتون باندې لګېږي همدا به د یو چا خوا به کېږي نو ته چې هغه وروره زه یې پېژنم نو ولې به پرې لګېږم؟ ته ولا عجیبه خبرې کوې په خدای. نه یې پېژنم. نه دا پېژندل خبره خو بیا بله خبره ده. وایم توهین د یو چا کول د یو مشر کول. وروره زه یې پېژنم نه د کوم جي ده خو ته خو یې ماته معرفي که څوک ده؟ د افغانستان ده، د هند ده، د پاکستان ده، د بنګلادیش ده، د کوم ځای ده؟ مسلمان ده، هندو ده، کافر ده، څه شی ده؟ د هغه د پښتون غورځنګ مشر ده. نه پېژنې؟ پښتون غورځنګ کوم جي؟ د کوم جي پښتون غورځنګ؟ په امریکا کې هم ده، لندن کې هم ده. د کوم جي د پښتون غورځنګ مشر ده؟ د افغانستان. ښه څو ملکونه یې تر اوسه فتح کړي دي؟ ولا داسې خو نه ده چې اوله وار به سړی دغه کې شروع کړي بس ملکونه به فتح کړي. دا خو نو په وار وار سره دغه یي دلته نه چې ته اوله وار رالې کېناستې. ښایي څو ولسوالۍ فتح کړي دي؟ مجاهد ده؟ نه مجاهد خو خود د مجاهد نه ده نو بیا دا دونه ولس ولې پسې ولاړ؟ نه ولس خو پسې ولاړ ده. زه اوس پوه نه شولم مجاهد یعنې جنګ کوي، جهاد کوي، چا سره یې کوي؟ افغانستان سره، پاکستان سره، هند سره، چا سره یې کوي؟ جهاد کوي نو جهاد خدا نه ماني چې خامخا په توپک کې بس توپک به خامخا یو ته که هغه منظور پښتون یادې چې ښځې ګډوي هغه پښتون نه ده. ښه جلسو چې ښځې ګډوي منظور هې منظور هو ته به هغه یادوې؟ زه هغه یادوم نه هغه خو ډم ده د هغه د مخ ورک سي لیونی. ما له خدا ته کومه پلاتون یادوې؟ هغه پرېږده هغه نه تېرېږه.